السلام علیکم زیم صاحب زاده او تاسو کته چې صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل واتس اپ خو هر سړی استعمالوي خو د واتس اپ یو څو سیټینګونه داسې دي چې د هغې به هیچا ته هم پته نه وي که چاته هم د دې سیټینګونو پته وي نو هغه ویډیو سکپ کوي او چې چاته پته نه وي نو هغه دا ویډیو مکمل وګوري د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتي ریکویسټ که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ په چینل باندې نوي یئ او تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ چونکه موږ تاسو له انفارمیټیو ویډیو جوړو تو جی فرند موږ راغلو د موبایل سکرین ته 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ دې کې به راشئ سیټینګ ته سیټینګ کې به اکاونټ ته راشئ اکاونټ کې به 3 نمبر باندې 2 سټیپ ویریفیکیشن دې باندې به کلیک کړئ دا بلو ټیک تاسو ته ښکاري دا په دې باندې شوي دي نو زما هغې باندې ما 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کړی دي کله چې ته 2 سټیپ ویریفیکیشن تاسو آن کړئ نو ستاسو واتس اپ چې دی هغه څوک نشي هیک کولی کله چې ستاسو واتس اپ باندې څوک ته هیک کولو کوشش کوي نو مخې نه به کوډ غواړي کوډ به هغه ته معلوم نه وي نو دا هغه هیک کولی نشي د دې بالکل سمپل او اسانه طریقه ده ما بیان کړ دی خو تاسو ته بیا طریقه وښیم زه به ډسیبل کوم دي نه دا ګوره ډسیبل شي هغه لاړ دا به انیبل داسې به انیبل کوم دلته به زه ورکړم کوډ خیر وروسته به زه بیا بدل کوم دې کې تاسو خپل ایمیل هم ورکولی شئ که څوک جیمیل استعمالوي نو هغه پکې هم ورکړئ ډېره زبردسته طریقه ده که تاسو سره ایمیل نه وي نو دا بره تاسو ته ښکاري شین لیکلي سکپ دا به دې ځای نه سکپ کړئ بیا وایي if you don't add any email address and you are forget to your pin you want to be able to reject your phone number with WhatsApp دې باندې به موږ کلیک کړو دا ګورئ 2 سټیپ ویریفیکیشن is enable کته بټن باندې کلیک کړئ نو دا انیبل شي بیا تاسو دې نه پین چینج کولی هم شئ پین سټ او تاسو دې کې ایمیل هم ورکولی شئ Number 2. 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ سیټینګ به کولاو کړئ اکاونټ باندې به کلیک کړئ پرایویسي باندې به کلیک کړئ اوس دې کې تاسو ګورئ لاست سین ځینې کسان به تاسو کتلي وي کله تاسو واتس اپ آن کړئ تاسو یو کس سرچ کوئ یا هغه ته میسج کوئ تاسو به د هغه پروفایل چې تاسو آن کړئ نو تاسو ته پته ولګي چې د 1 غنټه مخکې آنلاین و 2 غنټې مخکې آنلاین و 24 غنټو کې آنلاین شوی دی پرون آنلاین و نو هغه تاسو خپل په آی ډي باندې اف کولی هم شئ بیا به چاته پته نه لګي چې د څه ټایم آنلاین و او څه ټایم دی آفلاین شوی دی نو پر سر کې تاسو ته ښکاري لاست سین دا ایوری ون باندې دا چې کله تاسو هر څوک دا کتی شي کوم کانټیکټ چې تاسو سره سیو وي مای کانټیکټ تاسو دا مای کانټیکټ ته تاسو سره چې کوم کانټیکټ دي هغه ته بیا پته لګي کوم نمبر چې سیو تاسو سره نه هغه ته پته نه لګي دې کې بیا کته نو باډي باندې تاسو کلیک هیڅ چاته هم پته نه لګي چې د څه ټایم آنلاین او څه ټایم آفلاین Number 3. دې کې بل د ستاسو پروفایل فوټو چې دی هغه څوک وګوري نمبر 2 باندې دی نو هغه ایوری ون باندې دی هر څوک ګوري مای کانټیکټ
صرف ستاسو د کنټیکټ ولګوي شي نو بډي من چې تاسو کلیک کوئ بیا به هیڅوک ستاسو د پروفایل فوټو به چاته شو کوي نه. Number 4. سټیټس ځینې کسان تاسو به کتلي وي چې هغوی سټیټس یې لیکي مختلف قسم نو هغه هم دغه حساب دی هغه په مای کنټیکټ باندې مای کنټیکټ ایکسپرټ اونلی شیر ود دا هم دغه شانتې تاسو پرېښودی شئ. Num AR5. بیا تاسو ډېر عام شی دی کې دا دی ریډ ریسپټرز دا چې دي تاسو کله آن کوئ بیا تاسو چاته میسج لیږئ نو تاسو به کتلي هغه کس چې مخکې میسج وګوري نو لاندې دوه لیکې راشي هغه شنې شي چې دا میسج تاسو سینډ کړه دا آن وي نو هغه لیکې به شنې کېږي نه. تاسو د چا میسج وکته هغه ته به پته نه لګي چې د زما میسج کتلی یا نه دی کتلی هغه لیکې به شنې کېږي نه. بیا لاندې ډکې کوم بهترین سیټینګ چې دی هغه دا د ګروپس. مثال کې تاسو سره یو کسان تاسو سره کنټیکټ سیو نه او تاسو کسان مختلف ګروپونو کې اډ کړئ او بیا تاسو ته نوټیفیکیشن راځي تاسو هغې نه ډېر زیات تنګ شئ نو هغه به تاسو په مای کنټیکټ باندې پرېږدئ چې کوم که نمبر یې تاسو سره سیو وي هغه کسان تاسو په ګروپونو کې اډ کولی شي نور تاسو نشي اډ کولی. دا مای کنټیکټ باندې کوئ دا وګوره دا بیا چې دې کې تاسو نه کم کسان سلیکټ کړه هغه به تاسو ګروپونو کې اډ کړي نور څوک به نشي اډ کولی. ایوری ون باندې پرېږدئ که مای کنټیکټ ایکسپرټ دا ډېر زبردست او بهترین اپشن په دې کې موجود دی. لایو لوکیشن تاسو هم دې نه سند کولی شئ. او خپل فنګر سره هم تاسو خپل واتس اپ لاک کولی شئ. انلاک ټو ویت فنګر ډېره اسانه طریقه ده د فنګر به ولګوئ شاته دا به آن شي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي. د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نوې ویډیو دپاره موږ له راکړه اجازت. د لوی الله په امان.